الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قدرمنو حاضرینو غواړم چې یو دوې پوښتنې جواب کړم. اوله پوښتنه به دا وي چې سائل وایي هغه اختلاف چې د امام اعظم او امام شافعي رحمهم الله تعالی په منځ کې دی، چې هغه دا اختلاف دی چې امام اعظم رحمه الله فرمایي چې لمونځ کوونکی به لاسونه تر نامه لاندې ایږدي، او امام شافعي رحمه الله وایي چې لمونځ کوونکی به لاسونه پر ځیګر باندې ایږدي په ولاړه کې. نو دغه اختلاف چې دی سائل وایي، معترض وایي دغه اختلاف چې دی دا خو د جائز و د غیر جائز نه دی. ښکاره خبره ده چې دا اختلاف د راجح او د مرجح اختلاف دی. څه مطلب؟ د امام اعظم رحمه الله په نیز لاسونه تر نامه لاندې تړل راجح او افضل دی او ښه کار دی، او تر نامه لوړ یې تړل مرجح دی، او د امام شافعي رحمه الله په نیز بیا تر نامه لوړ د لاسو تړل راجح او افضل دی او ښه کار دی، او تر نامه لاندې یې تړل مرجح دی. نو دا خو اختلاف د راجح و د مرجح سو. اوس نو که یو حنفي سړی لاسونه تر نامه لوړ تړي او یا خلقو ته دغه فتوا ورکوي، نو په دې کې به څه مشکل نه وي؟ په دې کار سره به دی د مذهب څخه نه وځي، ځکه چې ډیرو علماو په صراحت سره ویلي دي چې په دې مسئله کې پراخي ده، دواړه صورتونه جائز دي. ترمذي شریف درواړه وی نه 50 صفحه. علامه امام ترمذي څنګه لیکي؟ ورأى بعضهم أن يوضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يوضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. نو په دې مسله کې پراخي د دواړو صورتونه جائز دي. جواب: د فقه اختلافي مسئلې اکثره هم داسې دي چې د راجح او مرجح ترمنځ اختلافي دي. نو په دغسې مسائلو کې د مذهبي سړي تګلاره دا ده چې په خپل مذهب کې په راجح قول سره فتوا ورکړي او په خپله هم عمل په وکړي. مذهبي سړي ته دا نه ده روا چې په مذهب کې په مرجح قول سره فتوا ورکړي او یا خپل عمل په وکړي، لکه څنګه چې علامه حصکفي رحمه الله ویلي: وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع. ترجمه: یقینا په مرجح قول سره حکم او فتوا ورکول ناپوهي او د اجماع ماتول دي. علامه ابن عابدین رحمه الله دغه قول په شرح کې داسې لیکلی دي: وکذا العمل به لنفسه، یعنی په مرجح قول سره په خپل عمل کول هم دغسې دي، جهل و خرق للاجماع. او څو کرشي وروسته یې لیکلی دي: ومذهب الحنفیة المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا. ترجمه: یعنی د احناف مذهب لمرجوح قول څخه منع ده، حتی د خپل ځان د پاره هم، ځکه چې مرجوح قول په مذهب کې منسوخ ګرځېدلی دی. همدا شان یې څو کرشي وروسته علامه ابن عابدین رحمه الله لیکلی دي: هغه عالم ته په مرجوح او ضعیف قول عمل جائز دی چې د نصوصو او اخبارو په معنا پوهیږي، یعنی د رای خاوند وي، اجتهاد ته رسېدلی وي، نو هغه ته بیا روا ده چې په مرجوح او ضعیف قول سره عمل وکړي، او که چیرې داسې نه وي نو بیا دا عمل نه دی ورته روا. رد المحتار اول جلد 50 صفحه. اوس نو د دې سره چې په حنفي مذهب کې تر نامه لاندې د لاسو تړل راجح او مختار دي، که چیرې یو سړی په حنفي ټولنه کې لاسونه تر نامه لوړ تړي
او یا خلقو ته دا فتوا ورکوي چې لاسونه تر نامه لوړ وتړي، نو دا سړی حنفي نه دی حضرات، بلکې وهابي او سلفي دی. په خاص ډول بیا هغه بې علم او جاهل چې تر نامه لوړ د لاسو تړلو ته ترجیح هم ورکوي، دلائل هم ورباندې وایي، او د احنافو دلائل کمزوري هم بولي، او خپل ځان حنفي هم بولي، او په حنفیت افتخار هم کوي. دا سړی په اعلی درجه جاهل دی. یوازې یې پوش د حنفیت دی، په باطن کې گمراه وهابي دی. او د علماو دا خبره چې په دې مسئله کې پراخي د دواړو صورتونه جائز دي، دلته توسع ده، لکه امام ترمذي رحمه الله چې لیکلي وه. نو دا خبره د هغو کسانو د پاره ده چې رایه ولري، اجتهاد ته رسېدلی وي. اما کم چې عوام خلق دي، د هغو د پاره یوازې دغه یوه لاره ده چې د خپل مذهب پیروي وکړي، د خپل مذهب په راجح قول سره عمل وکړي او فتوا ورکړي. دا یو سوال و جواب. دومه پوښتنه، معترض اعتراض کوي، وایي لاسونه تر نامه لوړ تړل، یو رفع الیدین کول، دوه تر امام شاته سورة فاتحه ویل، درې او داسې نور مسائل. دا خو د امام شافعي رحمه الله په شان د لویو امامانو مسلک دی، لکه څنګه چې تاسې خبر سواست. نو بیا چې یو کس دغسې کارونه کوي، نو هغه ولې وهابي دی؟ آیا امام شافعي رحمه الله وهابي و چې دا کارونه یې کول؟ آیا شافعي مذهب خلق وهابیان دي چې دوی لاسونه پر زګرو باندې ایږدي، رفع الیدین کوي، قرائت خلف الامام کوي؟ آیا هغه وهابیان دي؟ آیا امام شافعي رحمه الله چې دغه کارونه کول هغه وهابي و؟ معاذ الله. دا هم یو پوښتنه ده. جواب: فقها او مجتهدین خو زموږ د بحث څخه وتلي دي، ځکه چې هغو ته الله عز وجل یو خاص امتیاز ورکړی دی، او الله عز وجل پر خطا هم و دوی ته اجر ورکوي. دوی د مسلمانانو امامان دي. پر دغسې کسانو، پر دغسې امامانو، پر دغسې فقهاو د خوارجو وهابیانو څخه ما سوا هیچا انتقاد نه کړی دی نیکۍ، ځکه چې کوم حکم ته چې د مجتهد اجتهاد ورسیږي، هغه پر ده او د ده پر مقلدینو باندې لازم دی. همدا شان هغه څوک چې ذکر شوي کارونه د مذهب په چوکاټ کې کوي. د مثال په ډول شافعي مذهب سړی لاسونه تر نامه لوړ تړي، تر امام شاته سورة فاتحه وایي، رفع الیدین کوي، نو پر داسې کس هم د خوارجو څخه ما سوا هیچا انتقاد نه کړی دی نیکۍ، ځکه چې دا د خپل مذهب دی، پر ده باندې د خپل مذهب پیروي لازمه ده. او هغه بې علمه او ناپوه کس چې ذکر شوي کارونه د مذهب په چوکاټ کې نه، بلکې د خپل استنباط د مخې یې کوي، خپل ځان مجتهد بولي او مذهب ته حرام یا شرک وایي، یوازې خپل ځان پر حق او نور ټول مذهبي خلق پر باطل بولي، ښکاره خبره ده چې داسې کس هم وهابي دی، ځکه چې د ده شرعي وظیفه خو دا ده چې د یو مذهب پیروي وکړي. نو دا چې دی د مذهب پیروي نه کوي، بلکې مذهب حرام یا شرک بولي، او یوازې خپل ځان پر حق او نور ټول مذهبي خلق پر باطل بولي، نو دا کس د خوارجو په شان د الله عز وجل په مخلوق کې ډیر بد څوک دی. اوس نو هغه بې علمه او ناپوهه کسان چې په حنفي ټولنه کې لاسونه پر سینه تړي، تر امام شاته سورة فاتحه وایي، رفع الیدین کوي او داسې نور، نو ښکاره خبره ده چې دا کسان خو مجتهدین نه دي، ځکه خو دوی یو حدیث شریف په الفاظو نشي ویلی، معنا خو پرېږده،
اسند خو پرېږده، جرح و تعدیل خو پرېږده، تاریخ خو پرېږده، یو حدیث شریف په الفاظو نشي ویلی، نو دا کسان خو مجتهدین نه دي او احناف هم نه دي، ځکه چې دا کارونه د حنفي مذهب نه دي او شافعي مذهب هم نه دي دا کسان، ځکه چې دوی دا کارونه د شافعي مذهب په چوکاټ کې نه کوي، بلکې د استنباط د مخې کوي. حتی چې د دوی څه پوښتنه وشي چې تاسې ولې رفع الیدین کوئ، وایي په دې باب حدیث شریف، ولې د امام شاته الحمدلله وایاست، نو وایي په دې باب حدیث شریف دی. ښه، نو خو دوی دا کارونه چې کوي د استنباط ته مخې کوي. که چیرې دوی مقلدین وایي د امام شافعي رحمه الله، نو دوی به ویلي وایي چې موږ چې رفع الیدین کوو خو زموږ مقلد امام شافعي دغسې کوي، موږ چې قرات خلف الامام کوو نو خو زموږ مقلد امام شافعي دغسې کوي. نو دا چې دوی امام شافعي صاحب نه یادوي، مذهب نه یادوي، دوی د استنباط د وجې دا خبرې کوي، دوی احادیثو ته ځي، خو معلومه ده چې دوی شافعي مذهب هم نه دي، ولې دا کارونه د شافعي مذهب په چوکاټ کې نه کوي، بلکې د خپل استنباط د مخې کوي، او شافعي مذهب دوی ته معلوم هم نه دي، بلکې دوی په مذهب کې اوسېدل حرام بولي، شرک بولي. نو بل لار نسته، یوازې دغه یوه لاره پاته سوه چې دغه کسان وهابیان دي، دا سلفیان دي، دا نه مجتهدین دي، دا نه شوافع دي، دا نه احناف دي، دا سلفیان دي، دا وهابیان دي، دا گمراهان دي، دا خوارج دي. اوس نو د هغو تش په نامه علماو په خبرو مه دوکه کېږئ چې دوی وایي په قرات خلف الامام، رفع الیدین او داسې نورو مسلو سره خو سړی نه وابه کېږي، او نه د داسې مسائلو په وجه پر یو چا باندې رد جایز دی، ځکه چې دا خو په دین کې ثابتې مسئلې دي، او د امام شافعي صاحب په مذهب کې هم شته. د دې تش په نامه علماو څخه دا خبره هم ورکه ده چې علمای کرام چې پر وهابیانو باندې په کومه وجه رد کوي، دا وجه تش ته معلومه ده، نو دا تش په نامه علما به ډېر ناپوهان وي او یا به وهابیان وي، پوش به د حنفیت اغوستی وي. الله عز وجل دې موږ او تاسې د دوی د عقایدو څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.